السلام علیکم ورګورو بچیم او تمنیل نمبر ته پته لګېدلی وي چې یاره امان ابن ادم چې کوم دی سعودي عرب کې دوبه کې هر ځای کې مطلب د سعودي عرب کې چې کوم دی د کمې زنانه هیلپ چې کړی دی مدد او بیا چې کوم خلک راپورته شوی دی مطلب لګیا دی چې یاره د دومره پیسې ووالي او بیا امان ابن ادم نوم یې دومره ګران دی ډېر زبردست کار یې کړی دی ځکه چې یاره د سعودیانو د قید نه مطلب دا دی یو پښتانه چې کوم دی ازاده کړي دی یو مور ده او ډېر دنیا سوشل ورکر چې کوم دی راپاسې تاسو به ډېر ښه پېژنئ نومونه یې نه اخلو هغه لګیا دی یاره دا دي دا چلو کوو دا به دلته کې د عربیانو مطلب دا لاندې او مختلف قسمه غلط کمنټسونه دا چې کوم دی کوي نو د ټول نه نو بیا تاسو دغه د هغې مور هغه دواس دې واورئ چې یاره هغه مور څومره دواګانې کوي د هغه خلکو دپاره کومو چې ورسره مدد کړی د دې په هغه مطلب د دې څه پیسې به وي په دې باندې د دې عربیانو د هغه پیسو دپاره چې ورسره خلکو څومره مدد کړی د هغې چې کومه دوا کوي نو د دوا لږه واورئ او الله دې راته ډېر زیات آباد لره چې کله ورسېدې د خیره سره انشاءالله بچي دې ګوري دلته تاسو ته ډېر سلامونه ووایه دعاګانې ورته ووایه ټولو ته ډېر سلامونه او ډېرې دعاګانې او تاسو ماته دعا کوئ زه د وجود نه ډېره کمزوري شوې یم 2 ورځې وشوې زه اوده شوې نه یم علاج به دې وشي انشاءالله الله به هر څه او دا غیرتي بچي چې دي دا چا چې پتا ننګ وکړو پتا یې غیرت وکړو دې ته خپلې دعاګانې رالېږو هېڅ څه ټینشن مه اخلئ او خدای پاک دې داسې میندې چاله ورکړي لکه را تاسو لري درکړي او تاسو په زامن پیدا کړي دي قربان شم درنه غواړي او الله دې پتا ډېر زیات خصوصي رحم وکړي او هلته چې څوک داسې راځي څوک له دوکې ورکوي نو هغوی لږ پوهه کړي چې لږ د خپل ځان خیال وساتي د چا په دوکو کې نو ملګرو دغه ویډیو به هم کتلی وي د دغې مورکۍ چې یاره څومره دواګانې کوي د هغه مسافرو دپاره مطلب کوم چې مدد کړی دی امان ابن ادم د پیسې راغونډې کړي وي او بیا دا د هغه قید نه خلاصه کړله په څه قرضه کې وغیره څه مسله به وه خو بهرحاله مسله حل شوه او چونکې زما خیال پاکستان ته چې کوم دی دا به راغلی وي نو دا څومره یو لوی ثواب دی چې یاره یو زنانه ذات مطلب بیا یو مور یا که هر څه مطلب یو زنانه چې یاره په یو قید کې او هغه د بهر ملک په قید کې نو دا څومره د افسوس خبره ده د پاکستانیانو دپاره اوس چې کوم دغه جان حبیب چې کوم راپاسېدلی دی بیا په ده باندې دا تنقیدونه شروع دي چې یاره دا چلو کو بیا د امان ابن ادم چې کومو قرآن پاک راغستی چې یاره که ما داسې څه غلط کار کړی وي نو بالکل ښه ثبوت دی ځکه چې د قرآن پاک نه د بل چا په څه باندې یقین شته نه او د دې باوجود هم دی بیا ورته چې هغه کله د خپلې صفایي دپاره قرآن مجید راواغست نو بیا جان حبیب راسه چې دی ویلي دي که نه نو دا خوب کلام دا دې در پسې شو که په دې کې یوه خبره ستا ټیټ وي او نعوذ بالله دا مور زنا له راغلی یا د سعودي د دې مور سره زنا کړې نو دا دې په ما پسې راپسې شي او که نه وي نو ای بې غیرته دهوس انسانه زما د رب دا کلام بیا ورته دا خلک بیا راپاسېدو چې یاره دا خو ګوره تا د قرآن مجید بې حرمتي کړه دا داسې چلو کو نو تاسو ما ته دا ووایئ چې هغه غریب د خپله صفایي په قرآن مجید باندې کوي د قرآن مجید نه بل څه پاک شته او دا کم خلک چې لګیا دي مطلب دا دی چې یاره دا تا په داسې حالاتو کې راغستی دی چې یاره جایز نه دی دا دی بیا بې حرمتي وکړه دا دې هېڅ وکړه داسې هېڅ بې حرمتي نه ده یقینا دغه ویډیو به تاسو ته په دې سایډ باندې دا وینئ چې یاره دا هغه ویډیو ده چې په کوم کې د قرآن مجید راغستی دی او لګیا دی چې یاره مطلب خلک پسې راپاسېدو خاص کر دغه جان حبیب وایو چې یاره وایي تا دومره پیسې ووالې او دا ښځه غلطه ښځه وه دا داسې چلو دا داسې چلو ټول حقیقت ته سر شیر کومه ټول دا چل کومه ټول دا چل کومه نو د خوشحالۍ خبر دا ده او خاص کر دا د فخر خبر د امان ابن ادم دپاره دا ده چې یاره مطلب د یو د قید نه او بیا د پردي ملک او د هغه ملک چې یاره هغه کم شیخان کم چې ډېر ظالمان دي یو پښتنه پاکستاني پیغله او بیا ښځه پښتنه چې دی په خپل قید کې کړي وو نو د لږ ډېرو پیسو د حاجت په ناوله ده پوره کړی دی نو دا ډېره د خوشحالۍ کار یې کړی دی او ډېر ښه کار یې کړی دی او بهرحال امان ابن ادم ته موږ دا وایو چې یاره مطلب خپل کار جاري ساته څومره چې په چا باندې سخت نو پکار دی چې یاره دغه مسافر ستا سره چې څنګه دا اوس په څنګه ولاړ دي چې داسې بیا هم در سره مدد کوي او خاص کر د پښتنو مدد چې کوم دی دا پکار دی چې یاره ته کوې نو جان حبیب که لګیا دی داسې نور مطلب دا کسان لګیا دي چې یاره تا دا چلو کو تا دا چلو کو نو خیر دی دغه به لګیا وي او جان حبیب ته دا وایي چې یاره مثال په طور باندې ډېر ملګري وي بس یار به دغه یو ځای کې ناست دي او کله دی وایي میک والا داسې شو میک والا داسې شو نو د دې میکونو والا په ذریعه باندې یقین وکړي د ډېرو غریبانانو مرستې چې کوم دی کېږي او بلا خلکو سره چې کوم دی مدد وشو نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ مخکې شیر کړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپله رایې چې کوم دی موږ سره په کمنټس کې تاسو ضرور شریکه کړئ ډېره زیاته مننه